أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم يا موسى او هر کله چې وې دوی اے موسی هر کله چې وې تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز من صبر نشو کولی علی طعام واحد فخوراک یوبانی فدع لنا فسغړ زمونږ د پاره ربک د رب خپلنا یخرج لنا چې راوباسي زمونږ د پاره مما د هغې سنه تنبت الارض چې راټوکوي ځمکه من بقلها وقثائها او د بادرنګونه وفومها او د وږینه وعدسها او د دالونه وبصلها او د پیازونه قال اوه موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلول غواړئ هو ادنا په کمزوري څیز باندې بالذي هغه هو خیر چې هغه بهتر دی اهبطوا کوشئ مصرا دغه ښار ته فان لکم پس وي بس تاسو دپاره ما سألتم څه چې سوال کوئ تاسو یعنې څه چې تاسو غواړئ وضربت او ووهلی شو علیهم الذلة په دوی باندې ذلت والمسکنه او غریبي وباء او راغلل دوی بغضب من الله په غضب د الله تعالی کی ذلك بأنهم دا په دې وجه باندې کانو چې ودوی یکفرون بآیات الله چې کفر یې کو د آیاتونو د الله ویقتلون النبیین او قتلول به انبیا بغیر الحق په ناحق باندې ذلك بما عصوا د دوی دا کفر چې وونو بما عصوا په سبب د دوی د نافرمانی وکانو یعتدون او د دوی د حد نه د تیرېدو. دلته اوس د بنی اسرائیلو هغه وجه بیانوي کومه وجه کې چې دوی باندې ذلت او مسکنت او غضب چې کم دی نو هغه راغلی دی نه هغه وجه دا ده لکه څنګه چې مخکې دوی ویلي وو یا موسی لن نؤمن لک مونږ په تا ایمان نشو راوړلی نو دلته دوی اوس دا ووایي چې لن نصبر علی طعام واحد په یو طعام او په یو خوراک باندې مونږ صبر نشو کولی. الله رب العالمین ول ډېر ښکلی پاکیزه خوراک ورکړی تیار خوراک او بې کړاوه خوراک چې کم دی نو هغه یې وله ورکړی هغه بې کړاوه خوراک دوی راواغېستو هغې کې د الله رب العالمین ناشکري وکړله بیا د غوښتلو دپاره یې داسې طریقې اختیار کړل چې دا طریقه د بیادبۍ وه که دوی د ځان دپاره دا څیزونه غوښتې وی نو داسې خبره نه ده. الله رب العالمین په دې باندې خوشحالیږي چې ګوی چاته د بوټ د تسمې ضرورت شي نو تسمه دې هم د الله رب العالمین نه غواړي سبب به لټې خو د هغې نه مخکې د الله رب العالمین نه سوال کوو د الله رب العالمین نه یې غواړو. ډېره بهتره خبره دی چې د انسان نه د غوښتلو په ځای د الله رب العالمین نه سړی غوښتل وکړي د انسان نه ونه غواړي او د الله رب العالمین نه وغواړي نو کله چې د الله نه څوک نه غواړي نو هغه بیا انسانانو ته متوجه کیږي. بل د غوښتلو دپاره طریقه د ادب په کار وه چې دوی موسی علیه السلام ته په ادب ویلی وې چې موسی علیه السلام د الله رب العالمین خو په مونږ ډېر زیات لوی رحم دی الله مونږ ته تیار خوراکونه راکوي تیار سکاک راته راکوي من او سلوا راته راکوي
نو که خو مونږ انسانان یو کمزوري یو په مونږ کې خودونه عمل هم نشته دی خو که ته د الله رب العالمین نه وغواړې نو زمونږ د نورو څیزونو ته هم زړه شوی ته دوی دا خبره بیا د بیادبۍ په طریقه وکړل نو الله رب العالمین تی په دې خبره باندې خفه شو نو دوی وی وإذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد ای موسی علیه السلام وی تاسو وی الله رب العالمین ورته وایي د دې مخکې تشریح شوی و چې تاسو ولې وایي نو دا هم د هغې خلکو الواد دی یوه خبره دلته دا کیږي چې دا ټول بني اسرائیل لسی نو د موسی علیه السلام څخه خصوصي ملګري هم نیکان خلک هم پکې موجود وو خو زیات چې دی نو اکثر دا حکم په کل باندې کیږي ولی اکثر حکم الکل د اکثریت حکم چې دی هغه په کل باندې او بل وسنی یهود چې د پیغمبر په وخت کې ورو دام داسې خیټاګانو یعنی د قیټو او د خواهشاتو د وجې نه دوی د پیغمبر نه انکار کوو نو مخکې هم داسې خلک د دوی پلار نیکه چې کومونو هغه پکې هم داسې موجود چې هغوی د موسی علیه السلام نه انکار کوو موسی علیه السلام یې دغه شان تنګ کړی نو ځکه دوی ته قل ویلی کېږي لن نصبر على طعام واحد نو دا طعام واحد ولې وی دا خو دوه څیزونه لکه من او سلوا نو په دې کې یو وجه یوه خبره دا بیانېږي چې ګوره دا خوراکونه دوه دي خو په یو ځای دي یعنې بدلیږي نه دغه من او سلوا دي نو چې نه بدلیږي نو ځکه ورته یو ویلی شوی دوی ځکه یو ویلی دی یا دویمه خبره دا کېږي چې دا من او سلوا دا به راواغېستلی شو د یو بل سر به مکس شول نو یو څیز به ترې جوړ شو نو ځکه دوی یو څیز یاد کړی دی یا درېیمه خبره هم دقه چې اول وشول چې بدلیدل تی مقصد دی د یووالي نه مقصد یې څه شی دی بدلیدل نو بدلیدل تی مراد نو ځکه طعامي واحد ورته ووایي که یا داسې ویلی کېږي چې دا یو څیز چې دی دا طعام دا په بدله د طعام یعنې خوراک کې او دا یو د څکاک کې نو ځکه یو طعام چې دی هغه وویلی شو فدع لنا ربک ته وغواړه زمونږ دپاره د رب خپلنا موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې ته زمونږ دپاره وغواړه نو دوی خو دا سوال د رب نه په خپل هم کولی شو او د رب نه خو هر څوک سوال کولی شي په کار دی چې د رب نه سوال وکړلی شي خو دلته یو مسله داسې ده چې دا خبره بده نه دا نیک سړي ته داسې ویلی شي چې زما دپاره دعا د الله رب العالمین نه وکړه چې ستا په یقین او ستا دپاره یو دعا کوي دویمه خبره بعضې علماو لیکلې ده چې لکه نیک سړي نه ته نیک سړي ته دا ویلی شي چې زما دپاره د الله رب العالمین نه دعا وکړه دې کې یو حدیث هم دی رسول مبارک صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله عنه پسې راغی و یا رسول الله عمرې لزم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اشرکنا یا اخی فی دعائک ای زما وروره ما د سره په دعا کې شریک که مونږ د سره هم شریک که نو یو نیک سړي ته ویلی شي او یوه خبره چې دی نو هغه د ابوذر غفاري رضی الله عنه حدیث کې دی چې هغې کې دا وایي چې دا ډېره مطالبه او ډېرو خلکو ته د دعا ویل دا خبره ټیک نه ده بلکې داسې به یې وی چې ته په خپله نیک جوړ شه نو چې ته نیک جوړ شوې د نیکانو خلکو په دې تشهد کې مونږ دا دعا چې وایو نو په دې کې په خپله باندې شامل شي علی عباد الله الصالحین وایو که نه نو دا د نیکانو خلکو دعا ده ته پکې په خپله شامل شي بعضې علماو لیکلي چې دا هر چاته د دعا وینا کولاله دعا وکو دعا وکو وایي چې دا بدعاتو کې هم راځي چې د نیکانو خلکو د دعا دپاره نورې لارې هم شته چې تا ته په خپله وکړي یا بعضې خلک داسې کوي که وړه صدقه هم کوي دعا راته کوه نه دا صدقه په خپله دعا ده که نه او یا داسې صدقه وکړه چې د هغه زړه تا ته دعا وکړي چې تی ورته ووایه به څه دعا وکړي دا خو بدل شو نو فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها نو مطالبه د څه کوي زمونږ دپاره د خپل رب نه وغواړه هغه څه ترې وغواړه چې مما تنبت الارض چې راټوکوي ځمکه نو ګوره دلته کې نسبت ځمکې ته وشو حالانکې راټوکول څوک کوي دا خو الله رب العالمین کوي د ځمکې نه به راټوکول ځمکه کولی شي ځمکه نشي کولی خو ځمکه سبب دی نو دا سبب د وجې نه ځکه ورته نسبت شوی دی چې ځمکه کې یو څیز خښ کړي نو هغه بیا تیغې وکړي او غټ شي او سباله هغه خپل اصل تخم او اصل حالت ته چې دی نو هغه رسي من بقلها چې دی نو دا سبزیانو ته وایي یا ترکاریانو ته وایي لکه ترکاري چې دې پخیږي نو اوس دا کم څیزونه چې ذکر کېږي دا چې هم رایوځي شو یو ترکاري او سالن ته تیار شي خو دا بقلها چې دی نو که سبزیان یې وویلی شي نو هم ټیک ده او که ترکاري وویلی شي سالن یا انګولی ورته وویلی شي نو هم ټیک ده من بقلها زمونږ دپاره سبزیاني وقثائها د بادرنګونه اوس بادرنګو کې هم مشهور یو خو زمونږ دا بادرنګ یو په دې کې یو تری یا څه ورته وایي اوږده اوږده نه هغه هم په دې کې شامل دي وقثائها وفومها نو وفومها کې وږه او بعضې خلکو ته د غنمو مانم اخیستی چې دی نه غنم مراد دي
خو په بل یو قرت کې چې دی د قرآن هغې کې ثومها راغلی په ثا باندې نو په ثا باندې چې راشي نو د هغې نه بیا ډایرک اوږه مراد ده ثوم چې دی دا څه ته وایي اوږې ته وایي نو وفومها نه اوږه د الله رب العالمین نه وغوښتله وعدسها او دالونه یا د مسورو دال یا دالونه وصلها او پیاز یې هم د الله رب العالمین نه وغوښتله نو ګوره دا خوراکونه دوی وغوښتل د دومره بهترین خوراک په بدله کې چې هغه د دې نه په ډېرو درجو باندې او په ډېرو خبرو کې افضل دی د دې خوراکونو یوه کمزورتیا دا هم ده چې اوس بادرنګ دی نو دا باد پیدا کوي ځکه ورته بادرنګ ویلی کېږي اوس که اوږد او پیاز دی نو دې کې بدبویي یي د الله پیغمبر منم کړي ده چې که تاسو داسې څیز چې د خولې نه بوی ځي دا مخړو نږدې نو بیا زموږ جوماتونو ته مه راځئ نو نه په کار چې کله ته د ګڼې د مسلمانانو ځای ته ورځې یا عبادت لځې او په دې وخت کې ته داسې څیزونه بدبویه څیزونه وخورئ نو اوس په من او سلوا کې خو دا څیزونه نه وو که نه نو موسی علیه السلام ورته وایي قال ووی موسی علیه السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلوئ دا حمزه اول چې دا د استفهامي توبیخي دی توبیخي دی ته وایي چې یعنې هغه زور وله ورکوي غصه پې کوي چې تستبدلون الذي آیا ته د تاسو دا کار کوئ دا خبره تاسو غواړئ الذي هو ادنى تاسو هغه کمزورې څیز چې کم دی نو هغه اخیستل غواړئ بالذي د هغې په بدل کې هو خیر چې هغه بهتر دی نو اوس دلته څه څیز دوی رد کوم من او سلوا دا سلوا څه چې مړزان نو مړزان کې څه یې غوښئ نو غوښه چې دی دا په ټولو خوراکونو باندې بهتره ده بل ځای کې هم داسې راځي چې غوښه چې دی دا د سالنونو د انګولو سرداره ده او په پښتو کې هم خلک مثال وایي که نه وایي غوښه که وسوځي نو د پیتۍ نه ښایي نو ګوره ښکلې غوښه او بیا په غوښو کې د څه غوښه د مرغو غوښه او بیا داسې مرغۍ چې هغه الله رب العالمین ډایرک رالیږي نو به څومره بهتره نو هغه بهترینه د مرغو غوښه تا پرېښودله او ته د څه پسې وینښتلی ته د پیاز پسې او د مسورو پسې او دغه شان د اوږې پسې او د غنمو د سبزیانو پسې ته وینښتلی نو دا یو کمزوری سوچ دی او دا کار الله رب العالمین دوی له په سزا کې بیا پې کوي ځکه چې دوی ناشکره دي نو الله رب العالمین ته د موسی علیه السلام دعا نه ده کړې دلته ذکر نه شو که نه موسی علیه السلام غوښتې نه ده ځکه چې موسی علیه السلام پوه یو چې دا کار خو ټیک کار نه دی لکه کله کله کشر یو څیز غواړي په کور کې نو هغه مشر یې نه پوره کوي ځکه پوه یې چې ده پکې نقصان دی موسی علیه السلام پوه یو چې د دوی پکې نقصان دی نو اوله غوښتې نه ده خو الله رب العالمین دوی ته په طور د سزا وویې اهبطو کوشئ مصرا دغې ښار ته فإن لكم پس تاسو دپاره به ما سألتم دا تاسو چې څه غواړئ الله رب العالمین ورته کوشئ دغې ښار ته اوس مصر نه وین د مصر نه څه مراد دی یو خبره دا کېږي چې د مصر نه مراد هم مصر ښار دی د کوم ځای نه چې دوی راغلي وو یعنې د فرعون د بادشاهۍ نه دوی راوتي وو الله رب العالمین ترې راخلاص کړي نو د هلته کې نه حقې ته یې ورته واپسي وکړه چې بس هلته لاړ شئ چې تاسو ذلیله خوشحاله یئ جو هلته ښه چې موږ دله عزت درکوو تاسو په ذلت کې خوشحاله یئ یا د دې نه مراد چې کم دی نو هغه دا دی چې مصر نه یو ښار مراد دی چې مړه دا تاسو چې څه غواړئ دا څه دي د الله رب العالمین هر یو ښار ته چې کوشئ نو په ښارونو کې دا څیزونه میلاویږي لکه میلاویږي که نه من او سلوا نه میلاویږي او دا څیزونه هر یو ښار نه د ښارون نه یو ښار ته چې لاړ هلته تاسو ته میلاویږي وضربت علیهم الذلة والمسکنه ضربت چې دی دا وهلو ته وایي نو ووهلی شو په دې باب دوی باندې یعنې احاطه کړله دوی احاطه دې ته وایي لکه په یو څیز چې خیمه ولګېن دا خیمه تاو راته وي که نه نو وضربت علیهم الذلة والمسکنو احاطه کړل دوی یا ووهلی شو په دوی باندې ذلت او مسکنت اوس دا ذلت چې دی نو دا خوارۍ ته وایي کومې خوارۍ ته دا د بدن خوارۍ ته وایي ته په یو مخ کې درته تیاره راتله اوس به زمینداره کې او تخم به کرې او بخوري به کې او تکلیف به تیرې د هغې نه پس به دله خوراک راځي او مخکې درته تیار میلاوېدل او مسکنت چې دی نو دا د مال غریبۍ ته وایي چې دواړه قسمه خوارۍ او غریبۍ کې تاسو پرېوتئ الله رب العالمین دا یهود چې دی نو دا مستقل په خوارۍ او تکلیف کې ساتلی دي لکه کله کله اوس خلک وایي چې اوس دور کې خو د یهود ډېر مالداران دي او ډېر مالونه دي ورسره یا د پیغمبر په دور کې هم بعضې وختونه به داسې راغلي نو ظاهرا دوی مالدار خو حقیقتا هغه ذلت پې مسلطي لکه یو حالت پې دوی راغلی چې خلفاو به تې هغه ټیکس به یې ترې اخیستلو نو د هغې د وجې نه دوی به و مالداره خو ښکلې جامې او ښکلې لباس به یې نه شو استعمالولی دا ذلت نه دی چې خپل مال سړی په استعمال کې نشي راوستی یا دوی ټول عمر په یر او په خوارۍ کې نو که ظاهرا ورسره مال خو بیا هم په یر او په خوارۍ کې یوه دښمني زړه تلوېدلې او هغه د الله او د رسول او د مسلمانانو دښمني ده نو د مسلمانانو نه ټول عمر که دوی ډېر مالدار هم شي خو په یر او خوارۍ کې دوی مبتلایي وباءوا بغضب من الله او رالی تاسو په غضب د الله تعالی کې نو دام د الله رب العالمین غضب دی چې مخکې ښکلی جن اوس په یو
عجیبه ژوند کې چې کم دی تاسو راګیر شوئ ذلک بانهم دا کار ولې وکړو الله رب العالمین په دوی نو کانو ودوی یکفرون بآیات الله د الله د آیاتونو انکار کو لکه دلته دا خبره کېږي چې الله رب العالمین صرف د ترکارۍ غوښتو په سبب دا کار وکړو چې ترکارۍ او سالنې او داسې څیزونه یې غوښتل نه الله رب العالمین صرف په داسې وړه خبره بیا خلک نه رانیسي خبرې په دوی کې ډېرې وي نو یوه خبره دا وه چې د الله د آیاتونو انکار به یې کوو ویقتلون النبیین او انبیا به یې قتلول نو لږ وروسته دوی بیا په غضب د الله کې راغلي یو څو پیړۍ د موسی علیه السلام نه یو څو نسلونه وروسته نبي قتل کو نو یو د ده ډېره لویه سزا ده او څوک چې نبي قتل کو نو بل د ده ډېره لویه سزا ده نو که څوک نبي قتل کې او که نبي قتل کې به خبره پوه شوئ نو د دغې دواړو کسانو چې سزا ډېره غیاته ده بغیر الحق په ناحقه باندې نو نبي په حق هم څوک قتلولی شي نو دا هسې دوی ته د انسانانو هغه قانون وایي چې یو مسلمان سړی وجني نو د هغې دپاره یو څو وجې دي واده به یې کړي او واده کړي سړي نه به زنا شوي یا قتل به ترې شوي یا اسلام به یې راوړي او بیا به ترې مرتد شوي نو داسې څه وجه نه ده موجوده او ته انبیا را ایسارې وجنې خو په حق یې وجنې که نه یعنې د هغه سره حق دی او ته د حق په مخالفت کې ولاړې نو دا په ناحق وجل دي ذلك بما عصوا دا د کفر دا وجه د کفر چې دنو ذلك د دې وجه سوه بما عصوا چې دوی نافرمان او د الله رب العالمین حکمونو کې خبرې کول او نافرمانی کول وکانو یعتدون او دوی د حد نه تیرودونکي یعنی د الله رب العالمین ټول حدود چې دی هغه دوی څه کړي وو کراس کړي وو د هغې نه به تېرېدل د دې ډېر زیات مثالونه دي خو آیات اوږد او ټایم کم و د الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي